السلام علیکم د اف جی نیوز قدرمندو لیدونکو ستاسو پام راړم د نن ورځې څو تازه او مهمو خبرونو ته. چارواکي وایي په پنجشیر کې د 4 قومندانانو په ګډون 40 تنه وژلي او 101 تنه یې ژوندي نیولي دي. د حکومت وایندویي دفتر وایي د پنجشیر په 3 ولسوالیو کې تصفیوي عملیات شوي چې د مقاومت د جبهې د 4 قومندانانو په ګډون 40 تنه پکې وژل شوي او 101 تنه یې نور نیول شوي دي. مالی وزارت وایي د کابل هوایي ډګر کې د صادراتو په ګدام کې د پلټنې پر مهال په 125 کارتونو تورو ممیزو کې ګډ شوي تریاک نیول شوي. د مسؤل په تړاو څه مسافر هم نیول شوي دي یا توکي د متحده عربي اماراتو ته په قاچاقي ډول لیږدول کېدل. چارواکي وایي افغانستان کې له 100 ډیرو بهرنیو پانګوالو د پانګونې جوازونه ترلاسه کړي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت مسؤلین ویلي چې په افغانستان کې له تیر یو کال راپدې خوا څه باندې 100 بهرنیو پانګوالو ته د پانګونې جوازونه ورکړي دي. په یو برید کې 3 پاکستاني عسکر وژل شوي دي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې چې د خیبر پښتونخوا د کورمې په خرلاچۍ سیمه کې پر پاکستاني عسکرو برید شوی دی او 3 عسکر پکې وژل شوي دي. د پاکستان حکومت هم پیښه تاییدوي خو وایي چې دا برید له افغان خاورې پر پاکستاني عسکرو شوی دی خو دا برید د پاکستاني تحریک طالبانو پر ځان منلی دی. د روسیې خارجه وزیر کابل ته وایي د همشموله حکومت د تشکیل کومې وعدې مو چې کړې وي عملي یې کړئ. وایي داسې حکومت چې د ټولو قومونو او سیاسي جریانونو ګټې خوندي کړي.